سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند به یاست، وخت په خیر یې. زه یم عبدالفتاح همدار، تاسو ګورئ تکنیکال همدار یوټیوب چینل. راځو دی امازون پروډکټ هانټینګ څلورلسم کلاس ده چې د کیپا څلورمه ویډیو راځي. په دې ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه موږ تاسو کولی سو د یو پروډکټ یا د سیلرانو ترمنځ بای باکس روټیشن چک کړو. تر دې ځای هم خبرې کړې وې چې یو پروډکټ په کیپا کې راخلاص کړو او د هغو معلومات چک کوو. نو که مو نه تر دې ځای معلومات نه یې کتلي څنګه موږ تاسو دې ځای ته راسو، تېره ویډیو وګورئ، دیارلسمه ویډیو. نو رابسئ ډیټا ته. په ډیټا کې وروسته بای باکس سټاتسټیک ده. کله چې دې ځای ته رالو موږ تاسې به دغه اپشن ووینو. په دې اپشنو کې لومړی اپشن چې ده دغه سیلر چې ده نه 50% بای باکس ته دې سیلر سره ده. اوس دا وایي په کوم اساس باندې دې سیلر ته دومره بای باکس فیصدي زیاته ده. له چا سره چې بای باکس فیصدي زیاته وي د هغو سیلر به پروډکټ زیات خرڅېږي. له چا سره چې بای باکس زیات وي د هغو د پروډکټ خرڅېدا چانس زیات ده، ځکه بای باکس سره موجود دي د هغه پروډکټ د هغو خرڅېږي. نو له دې سره ولې نه 50% فیصدي د بای باکس، له دې سره ولې 12، له دې سره 11، له دې سره 8، له دې سره 6، له دې سره 3، له دې سره 1 همداسې 1%. ګورو دوه کسران سره فیصدي چانس یې ډېر کم دی بای باکس، له دې سره ډېر زیات ده. اوس راځو وایو چې دا په کوم اساس باندې ټاکل کېږي. لومړی په قیمت په اساس. دلته نرخو ته وګوره، دغه سیلر چې د 0.3 اتیا دا بل 0.4 پسې لوړېږي. د هر سیلر چې د یو پروډکټ قیمت یې په یو لیست کې تر نورو کم و د هغو سره به بای باکس فیصدي چانس زیات یا بای باکس په زیات ورکول کېږي. دوهم قدم کې سټاک ته کتل کېږي. له هر سیلر سره که د پروډکټ په سټاک کې زیات موجود و بای باکس فیصدي به له هغو سره زیات وي، بای باکس چانس به له هغو سره زیات وي. په دریم قدم کې راځي د هغو ریویو هغه ته کتل کېږي، ریټینګ ته. څومره چې ریټینګ مثبت وي دومره به هغو ته دغه بای باکس فیصدي زیات وي، بای باکس په زیات ورکول کېږي. ګور دې 100% مثبت دی، دا بل 100، دا بل 6 وي. دغه ریټینګ چې منفي نظریات ولري فیصدي د ریټینګ کمیږي، او چې مثبت یې زیات وي لوړېږي. او دا ریویو د دومره خلکو نظریات د به پروډکټ ورکړي چې نه اخیستي دي. دا څومره چې ریویو زیات وي هغومره فیصدي چانس به زیات وي. او بل په اخري وخت کې په دې وخت کې له دې کسر بای باکس چې 3 منټه مخکې ورسره و. داسې ټولو تاسې کولی شئ چې چک یې کړئ. دلته کې دغسې دغه ګویا سټاک ده. سټاک دې سره 10 پروډکټ په سټاک دې سره 14 دې سره ده، او دې سره 44 لیکلی. دا څه معنی؟ له دې سره سټاک موجود نه ده، آوټ اف سټاک شوی ده. دا ګور 15 ورځې مخکې بای باکس سره و، له هغو بعد بیا بای باکس نه ورغلی، ځکه دی آوټ اف سټاک ده، یعنې پروډکټ په سټاک کې نه لري. دا بل آوټ اف سټاک ده، 11 ورځې مخکې له دې سره بای باکس موجود و، خو اوس آوټ اف سټاک ده، پروډکټ یې ټول خرڅ شوي دي. د اخرني تر اوسه ګوره دې 90 ورځې مخکې بای باکس سره و، 90 ورځې مخکې دې پروډکټ ټول ختم شوي، نور یې نه دي راوړي سټاک ته، آوټ اف سټاک ده. نو دا هغه نکات چې له یو سیلر څخه بل سیلر ته بای باکس اوړي، دې ته وایي بای باکس روټیشن. بای باکس روټیشن په کوم اساس کې او څنګه ده؟ څومره چې بای باکس روټیشن دلته ښه مناسب وي موږ تاسو به همغه پروډکټ انتخابوو. یعنې چې دلته یې دغه ونه لري بای باکس فیصدي لکه دغه ګوره ډېره زیاته دی، نورو کمه کمه، داسې کم کم تفاوت یې ترمنځ مشکل نه لري، خو داسې دومره ډېر تفاوت ونه لري، هغه پروډکټ موږ انتخابوو. یوه خبره هم په له یاده وتلې وله په تېره ویډیو کې په اول خبرې کوو بای باکس اړوند. بای باکس باید دلته بریک شوی نه وي. ګوره بای باکس هېڅ کته پورته شوی خو کته شوی نه ده. بعضې وخت بعض پروډکټ کې داسې وي چې هغه ته بای باکس وریشن وایي. مثال بای باکس دلته کته شوی دی، بیخي په دغه وخت کې له هېچا سره نه دلته بیا پیدا شوی. دغسې پروډکټ کول دې پروډکټ څخه به هم موږ تاسو تېروي او پروډکټ به نه انتخابوو. د بای باکس لاین یا ګراف باید همیشه موجود وي، چیرې کته شوی نه وي. بل راځو اوس په دې اړه خبرې کوو چې که دغه پروډکټ موږ د خپل کرایټریا مطابق پیدا کړو، اوس چې دغو سورس څنګه را پیدا کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ویلي وو د هولسیل لپاره د هولسیل پروډکټ چې موږ تاسو پیدا کوو یا پروډکټ هانټینګ یې کوو، دې لپاره موږ تاسو دوه طریقې وویلې. یو پروډکټ پیدا کول، بیا وروسته همغه پروډکټ ته سورس پیدا کول. بل ولو د سورس پیدا کول، بیا له هغه وروسته له هغه سورسه په سورس کوم شیټ راکړي، کوم پروډکټ لیست راکړي، په هغو کې ځان لپاره پروډکټ هانټ کول دي. په هولسیل کې موږ عمومي دغه دومره تګلاره تعقیبوو چې اوس موږ تاسو په هغې تګلاره باندې عملي کار کوو. دومره تګلاره څنګه وه؟ لومړی موږ تاسو دغه برانډ پیدا کوو، له برانډ چې اپروول اخلو، اپروول یې راته راکړو، برانډ موږ ته خپل شیټ ولېږل، هغې په شیټ کې موږ ځان لپاره بیا پروډکټ پیدا کوو، ځان ته پروډکټ ځینې انتخابوو، پروډکټ هانټینګ کوو.
هغه پروډکټ کوم کار چې موږ تاسو پروډکټ وویل چې پروډکټ نو باید چک کوو کې هغه باید هغه په شیټ کې چې کوم پروډکټ مزان ته انتخاب کوو هغه نکات باید کې چک کوو هر پروډکټ چې ښه سیل لرل پراپټیبل او کوم مشکل نه لرل هغه پروډکټ مو انتخاب کوو او ځینې وابي خپل لیست وکړو اوس راځو چې څنګه موږ تاسو دغه برانډونه پیدا کوو څنګه برانډو سره تماس ونیسو لومړی تر هر څه مخکې دغه کوم خپل کرایټریا مطابق پروډکټ موږ تاسو دلته راوړلې دي دغه پروډکټ لومړی دغه پروډکټ څنګه کوو دا پروډکټ شیټ ایکسپورټ کوو یعنی د شیټ یې ډاونلوډوو داسې کله ډاونلوډ شي دا د ډاونلوډ شو په دې کلیک کوو او دا شیټ خلاصوو دا شیټ سره خلاصو په دې شیټ کې ګورئ د هر پروډکټ مختلف معلومات دي هر پروډکټ مختلف معلومات لري موږ تاسو بدلته له نور معلومات سره کار نه لرو د برانډ نومونه را پیدا کوو هر برانډ هر پروډکټ یو برانډ دی د یو برانډ نوم هغه ورسره لیکلی دی مقابل کې داسې هم کولی شو چې وګرځو را پیدا کړو په سر کې لیکلی ده برانډ که داسې درته سخت و کنټرول اپ چې مو ونیول او دلته ورته ولیکئ برانډ او فایند نیکسټ دا بند کړئ دغه کته نومونه چې دي دغه ټول دي برانډو نومونه دا به دا رقم راسلیکټ کړئ دا ټول انتخاب شو کنټرول سی وکړئ دلته ورسره پلس کلیک وکړئ اکسل بل فایل را خلاص کړئ چې یو بل شیټ ورته جوړ کړو دغه شیټ ته موږ نوم ورکړو دې شیټ ته مو نوم ورکړو hunted products هغه برانډونه موږ تاسو را کاپي کړو دې شیټ دغه دی دا انتخاب کنټرول سی کاپي مو کړو hunted product رالو دلته بیرته پیسټ کړ کله چې دلته پیسټ کړل دغه سولو د برانډو نمونه اوس برانډو نمونه راوښتلو د دغه برانډو باید موږ تاسو کوم معلومات را پیدا کو لومړی باید د برانډو ویب سایټ را پیدا کو ویب سایټ لینک پر راوخلو URL دوهم قدم کې مو باید د برانډو چیر را پیدا کو د برانډو په دوهم قدم کې ایمیل ادرس را پیدا کو ایمیل ادرس او بل به د دې برانډ ټلیفون نمبر را پیدا کو دغه ادرس پیدا کړو دغه معلومات بیا تماس سره نیسو راځو دا شیټ رقم ته جوړ کوم دا رقم به د شیټ سم جوړ کو لومړی د کوم برانډو نمونه سي دي په نغو نامو په اساس څنګه را پیدا کوو دغه طریقه درته ښایم عملا سټپ بای سټپ تعقیب کړئ ادرس را پیدا کوو د ویب سایټ ادرس دی برانډ او ایمیل ادرس را پیدا کوو او ټلیفون نمبر را پیدا کوو دغه ډیټا سم را پیدا کړل بیا ورسره تماس نیسو ترڅو موږ ته پروډکټ شیټ ولېږي او د پروډکټ په شیټ کې موږ پروډکټ پیدا کوو دا خبر ورسره کوو چې څنګه ورسره کوو ټول عمل درته ښایم چې موږ تاسو ته پروډکټ په امازون کې خرڅو کوم پروډکټ تاسو په امازون کې خرڅوي اجازه ځینې واخلئ که چېرته برانډ اجازه هم درکوله برانډ به تاسې د برانډ ډسټریبیوټر به را پیدا کړئ ډسټریبیوټران په کومه طریقه را پیدا کوو هغه طریقه درته ښایم که ډسټریبیوټر نه پیدا هولسیلر را پیدا کوو تر څو موږ تاسو له هغو څخه پروډکټ واخلو او امازون سټور ته یې ولېږو نو هیله ده چې دې ویډیو مطلب اخیستی یو څه مو زده کړي وي تر بل ویډیو په لاس سپارم ښه وخت ښې چارې